وای دومره ښکلی نه یې پسه ګران شولې وای دومره ښکلی نه یې پسه ګران شولې او هسې مې په ټوکو ټوکو کې جانان شولې ګرانو مینوالو آر جے سلمان افریدي جناب ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر دی اور جناب لومبنی ټوک هغه د چا خبر مسالېدارې ټوکې مې نن بیا ستاسو دپاره راوړي دي هغه یو سړی په بازار کې روان و په سوچونو کې که نه هغه یو سړی په بازار کې په سوچونو کې روان و نو یو بل سړي ورپسې اوازونه کول ای کاکا وای کاکا په دې سړي نه کتل په اخر کې ورپسې ډېره تیزه چغه ووله وایي کاکو تا ته وایم که نه اوس هغه سړي چې شا ته وکتل وایي ما ته وایې هغه ورته او تا ته وایم وایي ښه وایه څه چل دی وایي کاکا دا خر ستا دی هغه ورته وایي نه وایي دا خر خو زما نه دی نو دې سړي ورته وایي کاکا دا خو تا پسې روان دی که نه نو هغه سړی نه دی هغه ورته وایي ما پسې خو تم روان یې نو وایي تم سما شوي ګرانو مینهوالو دا د آر جے سلمان افریدي چینل دی بلکل جناب په دې کې وي نوې نوې ټوکې ټکارې نوې لطیفې ښه که نه او جناب ګورو یو بله ټوکه درسره شریکومه هغه یو سړي ته خپلې ښځې ووي وایي وسړیه بېګا در باندې څه چل شوی و د شپې دې ټوله شپه ځان سره نعتونه ویل که نه ټوله شپه دې ځان سره نعتونه ویل په خوب کې نو هغه سړي ورته وایي وایي یاره ښځې زه هم نه یم خبر خو وایي که خدای مې غلط نه کړي که نه نو زما په خیال چې هغه د نعتونو والا میموري کارډ مې بېګا روټۍ کې خوړلی هغه مې تېر شوی دی د دې نه علاوه ګران مینهوالو یو بله ټوکه هم درسره شریکومه او بله ټوکه دا ده که نه چې یو بابا و جناب هغه هوټل ته لاړو چې هوټل ته لاړلو نو اوس جناب واسکټ ماسکټ یې مچولی ده ښه مزېدار چې هوټل ته لاړو هغې هوټل والا له اډر ورکړو چې یاره څه شی نه راله راوړئ روټۍ وغیره خوراک له راوړئ نو هغې چې هغه وله راوړل نو به د هر څه چې کله وخوړل که نه نو ده سره خوا کې یو بل کس ناست و ساده غوندې کې په یو بل کټ باندې نو دې بابا داسې روغ غوندې کې واسکټ جیب ته لاس کړل او یو مچ یې راویستو او دې ترکارۍ کې لړه کړو دا مال یې چغې شروع کړې خدای م تباه کا او خدای م داسې کا دا څنګه ترکاریانې پخوئ او خیرن هوټل هم دی په ترکارۍ کې مچان دي او بابا هغه هوټل والا لرې نه چغې ورکوي بابا په خوله لاس کېده خدای ته وګوره غلی سه بابا په خوله لاس کېده پیسې مه ورکوه خو څه وایم او دې بابا به بیا چغه کړل ورک شئ میراث شئ خدای م تباه که خیرن وایي دا هومره خیرن هوټل هم دی وګوره په ترکارۍ کې مچ پروت دی او دې بابا د واسکټ د جیب نه مچ راغستی او پکې د کس ته یې اچولی بس هغه هوټل والا ورته لرې نه رامنډې وایي بابا په خوله لاس کېده او غلی شه چغې مه وهه پیسې مه ورکوه دغه بابا ورته وایي چې بس ټیک ده زه نن لاړم دا څه سپېر هوټل هم دی چې کوم ټایم کې دا بابا تلو که نه نو دې بل کټ کې چې کوم هغه ساده کس ناست و نو هغه ورته وایي بابا مالم یو مچ راکړه چې زه هم پې لږه روټۍ وخورم په دې هوټل کې که نه نو هغه بابا ورته وایي بچیا وایي په واسکټ کې راسره صرف او صرف یو سپږه پاتې ده په واسکټ کې راسره یو سپږه پاتې ده او په دې به مازدیګر چېرته چیس کړم ګینې یو زر ځله خو به مې درکړی وی همداسې ګرانو مینهوالو دا د آر جے سلمان افریدي چینل دی دا ویډیو تاسو ډېر شیر کوئ د دې نه علاوه سبسکرایب کوئ او ورسره جناب کوشش کوئ چې دا تاسو نورو ته هم خورې کوئ د دې نه علاوه جناب اخرنۍ یو ټوکه درسره شریکومه اور دا نن ویډیو جناب ډېر شارټ غوندې کې نوې لطیفې به راځي داسې چل شوی و چې یو پښتون او انګریز دا ډېره زړه کیسه هم ده که نه خو تاسو سره به لږه تازه کړو هغه یو پښتون او انګریز په خپلو کې په لانجه شو که نه چې په لانجه شو نو دغه انګریز ورته وایي مونږ دا مره ترقي وکړله چې مونږ میاشته وختو میاشته نو دا پښتون ورته په میاشت کې څه دي نو انګریز ورته څه مطلب څه دي پکې نو د پښتون ورته په میاشت کې بوټي موټي شته هغه ورته نه بوټي خو پکې نشته وایي بنګلې پکې شته وایي نه بنګلې پکې نشته وایي ګاډي موټرې پکې شته وایي نه ګاډي موټر هم پکې نشته دی نو دغه پښتون ورته وایي خدای م تباه که چې تباه شي چې دا مره لرې تلئ نو د دې نه به تارو لیدلي وي او ځان له به هم کباب راوړي وي هغه به هم خوړلي وي ښه مزېدار نو د دې نه دله تارو خو چې تارو ته تللي وي ګران مینهوالو دا د آر جے سلمان افریدي چینل امید لرم زما ټوکې به ستاسو خوښې شوې وي او نوو ټوکو سره بیا حاضرېږم د نوې ویډیو سره خپل ورور خپل قربان پر سلمان افریدي ته اجازه